أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الفرائض هر څه چې فرایض دي فرض دي الصلات د لمانځه په لمانځه کې چې کم فرایض دي کم رکنونه دي فثمان اته دانې دي من هاده دي سته شپږ چې دي علی الوفاق هغه په اتفاق سره د ټولو علماو دي و اثنان یا و ثنتان دوه دانې چې دي علی الخلاف په دوه کې اختلاف ستا په شپږو کې اختلاف نشته شپږ رکنونه یا شپږ فرض د لمانځه چې دي دا د ټولو په اتفاق سره دي او دوه دانې چې دي په دې کې اختلاف ستا خو اصل کې اته دانې دي په اتو کې شپږ دانې په اتفاق سره د ټولو فرض دي او دوه دانې په دې کې اختلاف دي وهي دا شپږ چې دي تکبیرۃ الله اکبر دی الافتتاح دي شروع اول الله اکبر چې غوږ لګوتې ویسي الله اکبر دا وای دا فرض دي والقيام ولاړه د ولاړه په ولاړ باندې المنځ کول دا فرض دي والقراءه قرات دا فرض دي په المنځ کې قرات ویل والركوع رکوع دا پر څنګه چې لاسونه ونسي سبحان ربي العظیم وای دا فرض دي والسجود سجده چې سبحان ربي الاعلى کې ویل کیږي دا فرض دي والقعده الاخيره اخره ناسته چې بیا سلام په ګرځي دغه ناسته چې اخره چې بیا سلام په ګرځي دغه ناسته چې دا فرض ده مقدار التشهدي په اندازه د اتحیات اندازه چې کښینسته بس دغه ناسته چې دا بیا فرض ده دا فرض په دې باندې ادا کیږي و اما الخروج او هر څه چې وتل دي من الصلاه د المانځه وتل چې دي بسنع په یو کار سره په فرض دي عند ابي حنیفه ته پنيز د امام صاحب د المانځه وتل دغه هم د امام صاحب فرض بولي د امام صاحب پر مذهب باندې دا فرض دي خلاف لهما یعنی یاران په دې کې چې اختلاف کړی دي وتعديل الارکان تعديل د اراموالي برابروالي د اندامو فرض دي عند ابي صبر رحمت الله ګوره دغه دوا یو دغه د المانځه وتل دا په دې کې اختلاف دي د نور علماو یا د نور امامانو او یو اراموالی د اندامو په دې کې اختلاف دي امام صاحب وایي د لمانځه چې وضع دا فرض دي او امام یوسف صاحب وایي تعدیل د ارکانو چې دي دا فرض دي اراموالی د اندامو چې لمونځ بشه په ارامه سره کې رکوع به په ارامه سجده به په ارامه ولاړه په ارامه دا رقم چې لمونځ کې دا د امام یوسف صاحب رحمت الله علیه پر مذهب باندې دا فرض دي ولی د حدیث ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په دلیل د دې حدیث د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه انه دای چې دی قال ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجئون دی روا صلاه المنز لا يقيم چې نوی برابر الرجل سړی پیها په دغه المانځ کې ظهره شاده ده یعنی په المانځ کې شاده ده شان نوی برابر املا نوی برابر پر رکوع کې یعنی پر رکوع کې نه برابر او سجود په سجده کې نه برابر پر رکوع سجده چې ده نه برابر نو دی وای چې نس کولای لا يقيم نه دی قائم نه قائمیږي نه دی روا ده د پر المنځ ولا دخول او نه داخله دل په صلات په المانځ الا بتکبیره الافتتاح نه داخليږي په المانځ کې چې تکبیر افتتاح نو کې دا والا الله اکبر چې نو کې دی ول مانځ ته نه چې داخله دی بعض کسان چې المانځ راځي ټټ را روان وي چې دی ټټ وي الله اکبر شي وس دا نس معلوم چې دا تکبیر افتتاح وکي چې اول د شروع الله اکبر دی کده د رکوع تکبیر وکي و تکبیر افتتاح چې دی دا فرض دی او د رکوع تکبیر چې دی دا سنت دی نو دا سره ګډ وډ کړ نو د لپاره دا پکار دی چې د تکبیر افتتاح چې اول تکبیر کوي د شپ ولاړ سره وکي الله اکبر دا سموي وهي دا چې قوله دا قول دی الله اکبر دا وای او الله الاکبر یا دا وای په دې باندې جایز دی او الله الكبير یا دا وای الله الكبير هم ویلی سي او الله كبير دا هم ویلی سي وان قال كول بدل په بدل کې ان التكبير دا الله اکبر الله اجل وای او الله اعظم یا دا وای او الرحمن الاكبر یا دا وای او لا اله الا الله یا دا وای او تبارك الله یا دا وای او غیره یا د دې سماسه او نور د الله تعالی نومانی کې یاد کړ من اسماء الله تعالی د الله جل جلاله اجزاه روادي د الله نور نومانیات کوم روادي سید ذلك دغه ان التكبير پر ځای باندې د اول الله اکبر عند محمد پنځ د امام محمد صاحب او ابو حنیفه ته پنځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولو افتتح کثیر شروع وک اللهم وای اللهم دا وای د تکبیر پر ځای او قال یا وای یا الله وای يصيح سيكير دام پر ځای باندې تکبیر سيکير ولو قال کوي چې الله مغفر لي لفظ وای الله مغفر لي یا الله مرزقني دا وای او قال یا وای استغفر الله او اعوذ بالله یا دا وای ولا حول ولا قوه الا بالله دا وای او ما شاء الله دا وای لا يصح نسي ګوره په دغه باندې چې د الله مغفر لیسه در ما شاء الله پورې چې دغه کمال پاج دي په دې باندې کچیر دا وای پر ځای د تکبیر باندې لا يصح نسي کیږي
ولو قال کوي الله دا وای یسیر ګرځي شارعا شروع کوونکی عند ابي حنیفه په نزد امام صدای شروع کوونکی د المانزه په دې باندې ګرځي او په ظاهر روایت په ظاهر روایت کې وای لا یسیر نه ګرځي شارعا شارع یعنی شروع کوونکی د المانزه دی نه بلل کیږي وین قال کوي الله اکبر دا رقم وای یعنی باب الف ولاړه داسې وای اکبر لا یسیر نه ګرځي شارعا شروع کوونکی نه ګرځي وین قال کوي په خلال الصلاه په میان کې د المانزه تفسدو پاسیج کې د المانزه په میان کې دا وای دا اکبر دا المنز په پاسې دیږي ګرسر ولی یعنی دا چې دی اسم الشیطانی دا اکبر چې دی دا نوم د شیطان دی دا اکبر دا د شیطان نوم دی ولو قال کوي الله اکبر یا دا وای یا الله اکبر دا چې وای بالکاف الصغیر ضعیف په کاف ضعیف سره اختلاف دی په دې سره په دې کې البصريين د بصريين علما او الكوفيين والاصح خبره چې د پدې په اختلاف کې انه دا چې یسیر ګرځي په دې سره شاریان شروع کوم دا الله اکبر دا رقم ویل دا د دې په مذهب باندې یعنی د دوی دوه اختلاف دي د کوپینو او د بصرینو علماو چې په دې باندې نسی کیږي او سیدی بل ونه سی خو اصل خبره دا چې په دې باندې منسی کیږي یعنی شروع کیږي ولو ادخل کا داخل سو المد و مد په الف په الف کې الله د الله په الف کې د اول الف چې دی په دې کې مد ور داخل کې کمالک په قوله تعالی په دې قول الله جل جلاله الله دا څه وای اذن لكم تفسدوا یعنی موږ اجازه ورکو چې المنځ فاسد دي صلات المنځ عند اکثر المشایخ اکثر علما پر دې باندې دي چې د المنځ فاسد دي وقال محمد بن مقاتل دا وایي ان کان کچیر لا یمیز بینهما که فرق نسو کوي یو سړی د جبه د غید د یو سړی فرق نس کوي الله یا الله د دې فرق د نسو کولای نو دا لا تفسد وای دغه سړی المنځ نه فاسدیر ولی دای چې د معذور بلل کیږي بدی ولا بتتحي كثير شروعك مع الامام سراد امام وفرغ فارغ من قوله د دې قول الله قبل فراغ الامام د مخ امام د دې سند ګورده د امام سره ځای شروع وک امام لا ندی الله ویل د الله پرک د مخ د امام من قوله در دې قول چې الله د دې سلا يسير نګرځي شریان د شروع کوون کې د المنځ نګرځي ولو قال کول الله مع قوله الامام سره د قول د امام هم دغه وای دوم وای الله او بعده یا ورسته وفرغ فارغ من قول اکبر د دې سفارغ قبل الفراغ امام لا ندی فارغ د الله اکبر سبه فارغ من اکبر لا يجوز روانه دي یعنی د مخدر امام د تکبیر پراکی دا تکبیر د اول الله اکبر امام سینات تړي الله اکبر امام نه دی پرکړي خدا بیا پراکی بیا ورسوي نو لا يجوز روانه دي ايضا دغه رقم لانه دا چې دي انما يسير ګرځي شاریان شروع کوونکی بالکل په ټول قول سره فيقع واقص الكل كل فرض ولو كبر كثير الله اكبر وكي قبل الامام د مخ د امام مقتدي به په دې سره لا يسير شارع اندي شروع کوم کې نه کې امام د مخ وکي کده امام سره د مخ د الله اکبر دوکي په دې د المانزه شروع کوم کې نه ګرځي د امام سره صلات الامام د امام سره د امام د المانزه یعنی د امام په المانزه کې د داخل نه بلل کېږي اتفاقا د ټول په اتفاق سره ولا ندي في صلات نفسي په خپل مانزه کې هم ندي وقيل ویل دي يسير ګرځي شارع شروع کوم کې په صلات نفسي ګوره دینه د امام په المانزه کې نه په خپل مانځ کې د اداره کم سول چې د امام صد مخه دا وای نو بعضی قول وای خل بیا وای د چې دی په خپل مانځ کې دی هغه د امام په مانځ کې نه دی په خپل مانځ کې دی یعنی د ځان ته نیت تړلې دی لکه ځان ته چې مونږ کې اداره کم بیا سول ولو انه کچیر د کبر الله اکبر وکي بعد ورسته ما کبر چې الله اکبر کړي امام دی امام سورسته د الله اکبر وکي یعنی کبر الله اکبر وکي ثانیا دوم ونوانیت وکي شروع د شروع والاقتداء د اقتداء به په دې سره يسير ګرځي شارع ګور امام سره یو الله اکبر وکي بل الله اکبر بیا وکي د امام ورسته امام چې الله اکبر یو ورخه الله اکبر د امام د مخ وای ورسته برته چې امام الله اکبر وکي د خدای چا په منځ کې نسل خو د مسالات رسول دی نه په خپل منځ کې سنت امام سره رسول ورسته بل الله اکبر وکي الله اکبر بیا الله اکبر وکي بیا د دې لپاره چې په امام سره داخل نو بي يسير ګرځي به په دې سره شارع شروع کوونکی وقاطعا او قطعونکی لما كان فيه شری په څه کې قبله د مخ یعنی د مخ په هیڅ کې نو هغه ختم شو هغه یعنی په المانځ کې داخل شو ولا افضل خبره چې د انداد يكون چې تکبیره الله اکبر المقتدی د مقتدی مع التکبیره الامام سره د تکبیر د امام بهتر خبره دا ده چې د امام د مقتدی تکبیر د امام د مقتدی د تکبیر سره یو ځای یعنی د امام د مخ دی نه وکی عند ابي حنیفه په نزد امام صاحب وقال يا رام ويكبر تکبیر وکي بعد تکبیر الامام رسل تکبیر د امام چې امام تکبیر وکي یا رام وای چې امام تکبیر خلاص کی بیا به تکبیر کی د یاران وای
و اذا وشک شکمن شو المقتدی مقتدی چې انه هل کبر ایا د تکبیر کړی دی قبل الامام د امام د مخ شکمن شو ایا ته ما تکبیر د امام د مخ وکي کمی ورسته وکي او بعده کمی ورسته وکي يحكم حکم کیږي بکبر رای په زیات فکر سره په غټ فکر د حکم د فکر زیات وکي مخاطه دی یعنی ودی خواته دی چې د امام د مخ وکي کپه دی خواته چې د امام ورسته وکي په نستوا ک برابر سو زنانی دوه ګمانونه په دې کې استوا په هغه سو دواړه سره یو رقم په نو د چې دی زیو روا دي حملا حمل کول د دل امره امر هغه کار د دلره علی ثواب پر ثواب باندې دا بس پر ثواب باندې امر کول یعنی نیکی د کول چې دا رقم سلو چې د مخزو دا هم دا کار دی پر نیکی باندې حمل کې چې د ازما ګمان سره دیسو چې و د مخ وکي تکبیر کا ورستم وکي یعنی په دواړه کې ګمان یو شی د مخ بم کړي ورستم کړي یو رقم ګوره دیم یقین نشي کولای چې د مخ وکي دیم یقین نشي کولای چې ورستم وکي نو دغه کار دی پر ثواب پر نیکی باندې دغه کې حمل کې دغه سوچ چې دا رقم دی صدق الله العلی العظیم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين